او خانان به بیا سره خانان شي پکې به تېشي د رامبېل چامبېل ګلونه او راوړه دیدن راوړه جارو کړی مې دا لاندې اورور باران دی ښه پکې ګوره بچې سور کې ښه دا سور به داسې یو ساره یې غونډ چمن ته لګې وس قابوټې تې وباسم مړه مې وچاوده څو د الله د رضا دپاره خو نه کې تنخوا لي تنخوا راکوي 5000 روپۍ راکوي او تا له 6000 درکوي نو داسې خبره ده بای د 6000 راکوي خو 6000 کارونه ورباندې در روزي کوي دا تپوس نه کې څه دې وکړلو د دنیا کارونه مې وکړل یار وړاندې خو مې سهار وختي چې راپاڅېدم ګاډي مې ګېراج کې ولامبو بیا لاړم میخه ته مې بوتاوه وکړه او اته بټ مې پکې وکړو ها همدا د خانانو کارونه نه ختمېږي بله خوشخبري دا واوره ساره تناظر رنګ کړی وو وي تا مغه به دا غونډ چمن وخه نه که د خدای مسلمانه داسې شي توپونه مه واوي سار خانان نه روان دي وای نو زه خو روز د دې کوم دا به ته پخپله کې ولې به زه پخپله کوم ته به راسره کې څنګه به یې سره کوم ما د دنیا کارونه وکړل یوازې تنخوا زه نه هلم تیم راسره هلې ښه یا خدای پاکه دا څه وکړم دا خو هغه متل شو وي ګل د کدو ګل دی یو مې لټول لاندې تی بل دی نو څه کې اوس زه خو نور دا کار نشم کولی پرېږدم یې صادقه تا سره مې یو صلاح کوله یار څه صلاح چې دا کار پرېږدو ما چې ته سم روزګار پکې روان کړو ځان له یاره خبره خو دې ښه وکړه بیا داسې کار دی جمال شاه لاله سټابري کړلې ده سهار کې به دواړه ورځو دا خو زما د خوراک هم نه کېږي پلاره ما خو پته ده ته خو پردي کنې مالټو او دغه ته هم ټینګېږي همداسې کار دی 500 روپۍ ورځ ورکوي سهار به ځو او مازدیګر به ترې راځو او 1000 روپۍ به ترې دواړه راوړو څنګه دی خوښه ده نه چې بیا د ناظر سره سلو وکړو که نه بس ناظر هسې ناست دی په دغه باندې داسې ورشو کار پرېږدو ګوره ښه خو تنخوا زیاتول هم دی پرېږدو یې چې ورځو مړه رکوله خانان مغازه روزه که نه وروره ظالم بچی نه روی غورځه ورباندې نه نه ته غورځوم یې نه ته اوسه پورې لا پروت یې د څه باره کې کار نه ځي د څه کار له هله سټابري به نه غونډو د خدای مسلمان ته خبر شوی خو نه د څه نه د اتې په وخت کې دی ولې ویم پاکستان کې هغه بیماري خوره شوې حکومت اعلان کړی و د 10 بجو نه پس په کار لځئ ښه د 10 بجو نه پس به کار دی تا له بل ته څوک بیا کار درکوي ویم دغه بیمارۍ نه به مرو یا به نه مرو خو د لوږې نه به مړه شو ماښام کې بچو له څه وړو زه ته بار انتظار کوه ضرور زر شه به ناوخته نه وایي بیمارو نه یارېږي د الله نه ویارېږه واه زخره سړی خوا مخ دی ښه ظالمه مزه یې وکړه ولې خوړه نو ته هم پکې خوړه کنه خو باغ دی د خدای تعالی ولی دا باغ دی خو پردی د ستا نه دی په ملکن کې هغه یو دکاندار سره مالټو والا سره وي نو غونډې مالټې نه خوړل نو هلته نه یې راوشړلې ستا په یاسه کار شه که نه سپک کارو په ټول عمر کې ما دا نصیحتونه ما ته مه کوه د خوراک شي نه ولې خورې بیا پکې نه څه ته ګوره غونډې د 5 دانې غونډې کړې نه دي او شل دې ترې وخوړې وختي هسې مې ته خالي یو د هغه ځای کې غټه وخوړه ننګله څه دا 2000 روپۍ ورځ راکړي خو 500 روپۍ ورځ راکړي که نه مړه وکشه قسم په خدای هغه مالک ته رخیم هغه نیغ نه درته ګوري بس ومې ښایه وته بې حیا لا خو السلام علیکم مجلس صاحب دا ریډیو دې بند کا ویم دا ریډیو څه کوي کنه پاکستان کې هغه بیماری روتی د خدای راشي راته وی نشم مړ بشي ګورې اې 2 منټه پس خبرونه کړل خلک دې یې نه مړ کړل ای صاحب دیاړي مو کړه سټابري مکمل غونډه کې پیسې راکو جوزو سار د وخت راځي د وخت پر راځي صاحب نن خو اته بجې راغلو او د وخت څنګه راشو حکومت ته څه ورکړي روپیا به مال زیاتی را کړی وي بیا پر سبا در کوم خیر نو ما ډیره غونډه کړې د پچې کې ما درې پچې وروړي ای صاحب سبا په قصه ده باندې کومه وای بیا پکې ته وګوره هذا نه راځي به کومه غانې ده ګوي صاحب صادقه دا یادم جوړ ساده ګولې دي ی خلی ته دغه ساده ګول نه خو تباہ برباد کا په دې باندې مرغي ولي د سټابل راځي خاطر دې صاحب لاړو خو ای صاحب لاړو دا ای صاحب نه ته غانا مار راګو لګو مرحبا السلام علیکم راځه راوړه
هذا کنه څه دي دا مې دې مړه هغه جیب خو چاله نه ورکړي دا مې دې جیب کې راچولې وې چال ته کمې خوړلې چې په جیب کې په غلا راوړې یوه ته مال راکړه هلته خو دې ما ته ځان مولوي صاحب جوړ کړو دا ارامې دي ښه وروره نه یوه ته راکړه والله بس خیر دی په والله دغه شانتې به ورته ګورو زه به یې خورم والله خو دله درکړم ودې نور شته جیب کې ګوتې مو ته ګاډي پکې اعلان دی زه مخه د جنازې یو اعلان واورئ په تورنځو کې چې کم مسافر پرون کډه راوړې وه نن وفات شوی دی ماسخوتن 9 بجې به په لویه مقبره کې جنازه ادا کېږي ملکه د خدای مسلمان داسې چل شوی دی او پرون چې کوم مسافر راغلو نن یې جوړې خپې وغځولې مسافر نه مړ کېده خو چې زموږ کلي ته راورسېده نو دقه دې مړ شو او دا واوره اوس به دا کلي ته رسېدلي نه خو ستړي ستومان یو او زموږ مشران خو ته ښه پته ده پښتو او پښتو په پښتو کې هم پښتې مات کېوي قبر لځې یې ملګري خبره خو رسېده کو د قبر ثوابونه ته خبرې سو بس اوس په قبر لځو نو خو ستړي ستومان یو راځه پې ثواب پکې ډېره چې وشو مړه راځه راځه ملا به مو اوس ماته کړي همداره ته وایې قاري صاحب چېرته روان یې تاسو د اعلان مو نه لیدو زو قبر لا مسافر چې پرون راغلی وفات شوي دي او تاسو هم هم راځئ نوجوانان یې قبر کې به کار وکړه الله پاک به ډېر اجر وایم خبره خو ډېره ده کار وکړه خو داسې کار د موږ د کوره پورې ورځو نو بس موږ نه او څه سکور راوړو ښه صحیح ده جي زه صحیح په مخه مخه جي وایم مغه ده که دې خیر کړل دا مسافر چې مړ شو دا د کورونه جراثیم مړ کړه ښه مړه دا اتي سر مړ کړه ولې د خدای مسلمان اوس چې څوک هسې به سم مړ شي په سبب مړ شي نو خلک وایي دا جوړ هغې مړ کړه یاره بس زموږ په زړه کې همدغه یاره پرته ده په فیسبوک او په نیټ او په ریډیو باندې همدغه یو بیماري ده سم نشته دی مړه راځه هسې مغه ده ګورې منې وایم د شپې 9 بجې دي او زموږ چاخدوال ترې خیالو غون چې کوم د جنازه کې شامل وو نو صادقه دا خو به مني مسافر و که نه د ښه سړي د جنازې نه هم پته لګي څومره درنه جنازې وه بالکل ګوره او دا چې زه ناوخته رېوده کېږو به مو الله دې وبخي وای خدایا پاکه شپه را باندې راله اوس په چرته ځم پخوا به جوماتونه ټول کله وو کوچه د مسافر به راغی نو ځان ته به یې ور کولو کو او شپه به یې پکې وکړه خدایا پاکه د جوماتونو د انتالې والي دي او د حجرې ورم بند دی خدای یې مخې ته دا کټ پروت دی دې کې به شپه وکړمه کټه دلته کې جنازې هغه پرېښې ولا چې صادق پسې ورشم ته خو یاره عجیبه کار کوې یاره صادقه ولې وی ولې نو تا چې بېګا جنازه وکړه نو خلک جنازې کټ خو بیا جومات ته یوسي که نه یار یاره وره نو ما خو بېګا قبر وکړ نو تا ته سره مې غونډه را چې کوم سټاپ ډېرخ کړې وه نو کټ خو ما نه دی راوړی کټ به بل چا راوړي د وقار د ګیټ مخې ته کټ پروت دی اوسه پورې دا چې ور دنده کو کنه راسو به یوس بیا مشران موږ ته قاری ده دا هغه چې وسوړه ده ور دا ګټه باندې موږ ته سپورت چې کټ کم ځای پروت دی ته چېرته شو زه به خپوته شم ها شابه د خوړم زر کوه یارونه څه ټیم دی خدای پاکه بلا وه برکت یې نه و صادقه چې ور وکړه وی واوړو کنه ورګ एकदम شو یارونه دا څه چل دی وای